د پاکستان باندې د حملې دلایل دا چې د هندوستان کابینه کېناستله او د جنگ متعلق خبرې وکړلې، ځکه یو مملکت کې د جنگ تصمیم کابینه نیسي، صدر اعظم یې نیسي او اعلان د جنگ کوي. صدر اعظم، کابینې او همدارنګې د پارلمان یعنې دا اجازه ورکړله چې اردو د هندوستان دی په پاکستان باندې حمله وکړي، او دا اجازه یې ورته ورکړه چې کوم وخت غواړي، په کوم ځای غواړي، هغه ستاسو په اختیار کې دی، یعنې خپل اختیار محول کړه اردو ته. نو دا د اردو په لاس کې و چې حمله څه وخت کوي. کله چې دغه اجازه دوی اردو ته ورکړله، اردو کېناستله، په دې باندې غور وکړه چې جنګ به کوم ځای نه شروع کوو، په کوم ساحه شروع کوو، په کوم اندازې شروع کوو. ځکه په لویه پیمانه باندې دوی ته دا معلومه وه چې امریکې ورته دا اشاره ورکړې وه چې حمله به کوئ په لویه پیمانه باندې چې اتومي جنګ ته لاړ نه شئ. اتومي جنگ خواته لاړ نه شي، او اتومي جنگ چې دی دا ټوله سیمه او منطقه به ورانه کړي او حالات به خراب شي. نو د دې لپاره دوی په دې باندې غور وکړ چې آیا دوی به کوم خواته ځي. په دې کې دوی داسې یو تحلیل او دغه شول چې که موږ په پاکستان باندې حمله کوو، د شاوخوا نه د چین آماده دی چې هغه بعضې سیمې دي چې چینایانو دا تېرو څو کلونو کې نیولې دي، چې هغې کې لداخ دی، ارچل پردیش دی، او داسې څه نور سیمې دي چې لږ نومونه یې مشکل دي. هغه د 3-4 ساحې دي. چینایان راغلي دي او هندوانو ونه شو کولی چې چینایان د هغې نه لرې کړي. دوی د دې دا یره ورسره ده چې که دوی په پاکستان راننوځي، چینایان به هلته پیش قدمي کوي. کله چې چینایان هلته پیش قدمي شروع کړي، دلته دوی مجبور دي چې بیرته چینایانو خواته لاړ شي. که لاړه دلته پاکستانیان خپل قوا زیاتوي په هندوستان، او دا جنګ چې هندوستان یې په حساب ځان ګټونکی ګڼي، هغه ممکن ده چې وبایلي او پاکستان په مفته کې یو لوبه وګټي او ووایي چې دا د موږ هندوستان مات کړ. دوی دا وویل چې هغه جنګ چې موږ ګټو، هغه ولې موږ وبایلو. نو ښه دا ده چې دغه خپل دغه ستراتیژي لږ زره تغییر کړو، په تعویق واچوو. اول د چینایانو غم باید وخوړل شي چې چینایان په یو بله لوبه کې یو بل ځای کې مصروف شي، تر څو دلته په پاکستان باندې چې دوی ورځي، هغې په هندوستان را نشي. بل دا خبره دوی چې کابینې سره هم شریکه کړله او امریکې سره هم. تاسو به د جي ډي وینس خبره اورېدلي چې د امریکې نایب رئیس جمهور دی، یعنې معاون د رئیس جمهور دی، او تازه د هندوستان نه تللی. هغه وویل چې موږ دا نه وایو چې هندوستان دې په پاکستان حمله نه کوي، خو موږ دا وایو چې حمله د دومره دغه حمله نه وي چې اتومي جنګ ته لاړ شي. یعنې امریکا جنګ غواړي، خو په اتومي جنګ نه غواړي. نو په همدې بابت باندې دوی چې دا خبره بیرته هغوی سره شریکه کړه چې وروره دا جنګ که موږ وکړو، دې کې موږ ضرر کوو. چینایان هم موږ نه ځمکه اخلي، په پاکستانیان هم جنګ ګټي، موږ بدنامېږو، دا زموږ مورال د خلکو خرابوي. کېدای شي بیا هندوستان کې د دغه شي حالات نور هم خراب شي. نو د دې بابت نه دوی ته دا مشوره ورکړل شوله چې ښه چې که جنګ نه کېږي او جنګ نه غواړي په دې مرحله کې، نو یو مختصر جنګ ته خو هندوستان ضرورت لري، ځکه چې د وړو پوځۍ باید په ځای شي، ځکه چې هغې اعلان د جنګ کړی دی. دغه کله چې کابینې دغه وکړه او د اردو ته محول کړه